زموږ سلفو کې عجیبه همسایتوبونه وو. حضرت ابو حمزه سکری ډېر لوی بزرګ تیر او الله تعالی د همسایتوب عجبه ترتیب په دماغ کې ورېښی و. سکری عربي کې سکر ته وایي، سکر نشه ته وایي، چې کله به د خبرې کولې د انسانانو باندې به داسې اثر و لکه پر هغې باندې چې نشه. یوه ورځ د یو ضرورت په خاطر باندې د خپل کور د مکان د خرڅلاو اراده وکړه، نو دستي د کلي همسایګان ورته راټول سو. ما ورته حضرت دا مکان ولې خرڅوې؟ ورته زما فلانکی حاجت و ضرورت دی. د دې ټول کلي خلک دا ورته وایي چې حاجت و ضرورت موږ په مشترکه طریقه ستا هغې پوره کوو، لیکن د خدای په خاطر د خپل همسایتوبه څخه به موږ نه بېنصیبه کوې، د خپل همسایتوبه څخه به موږ نه محرومه او بېنصیبه نه ګرځئ. په دې خاطر چې کوم چا د همسایتوب خیال وساتئ، هغې د دین په حقوقو کې د حقوق العبادو پوره شعبه ژوندۍ کړه، او دې ته نه کتل کېږي چې دا مشر دی دا کشر دی، او دې ته نه کتل کېږي چې دا غریب دی او دا مسکین دی، او دا د همسایتوب مستحق دی او دا د همسایتوب مستحق نه دی. زموږ کتابو کې لیکلي دي حضرت مولانا مفتی عزیز الرحمن چې د نږدې زمانه کې د ټوله هند او پاکستان چې سره یو د دې ټوله مفتی اعظم چې د فتوا به په ټوله هند و پاک کې چلیدله، او د فتوا به په ټوله عرب او عجم کې چلیدله، چې خپل عصر کې په خپله زمانه کې الله تعالی ډېر چې نن د مرګ بعد د فتوا په څومره جلدو کې و څومره روانه ده، اوس هم چاپېږي. لیکن چې کله به سهار د کور سره ووتې، د کور په شاوخوا کې د څو کونډو زنانو کورونه وو، نو یار به د ډیوې دروازه ور وټکوله، بیبي زه در بازاره پورې ځم که شی په کار یې زه به یې راوړم. بیا به د دې بلې دروازه ور وټکوله، د ټولو کورونو دروازه به یې وټکوله. هغه زمانه وه چا به څو انې ورکړي، چا به ورته ماله پیاز راو، چا به ماله پلان راو، ماله مرچ راو، ماله مالګه راو، ماله جارو راو، ماله پلان راو. بیا به دی مبارک راتلی، په بازار کې به یې دا ټولې سوداوې کولې، او دا سوداوې به یې برته در هغه کورو پورې هر یوې ته رارسولې. چونکې د زنانو مزاج د یوې به ورتول چې حضرت دا دې غلط راوړی دی، ما دا شی نه دی راغوښتی، دا شی دې راوړی. بیا به د ورتول بیبي ته غم مه کوو، زه به دوباره ولاړ شم، دوباره به یې راوړم. چې کله به د کلي د ټولو زنانو ضروریات پوره سو، د هغې څه وروسته به بیا دی راتلی دارالعلوم دیوبند ته، بیا به دی د مفتي اعظم پر منصب باندې کښېنستی. بیا چې به کوم قلم د چلاوی په ټولو عرب و عجم کې به د هغې جواب بیا چا نه سو پېښولی. نو هغې دې ته نه کتل چې زما کم حیثیت دی، د ده کم حیثیت دی.